السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست. بیا هم د جمعې ورځ ده، په کندهار کې یم، په ارغنداب ولسوالي کې د شاوخوا ساحه به تاسو وینئ. سره دوستان یې پېژنئ چې دا کوم ځای دی. هغه بابا صاحب د زیارت دی. دا هم د لووالې ساحه ده، په دې ځای کې تېره شوې ده. نو نن راغلي یو، تېره هفته تللي وو د سربندو خواته. نو دا هفته به د رادو خواته شوه سو. اول مو دې خواته راغلو. راځئ بلاګ شروع کوو، ځو د رادو خواته. بلاګ راسره تعقیب کړئ، انشاءالله خوندور به وي. نو دا مخامخ چې دی دا شنې ګنبد چې معلومیږي، دا د بابا صاحب زیارت دی. او دا څنګ کې ورسره دا پارک دی. او دا تعمیر چې معلومیږي دا یو وخت هوټل و. نو اوس فکر نه کوم چې هوټل دې فعال وي، خو یو وخت ښایسته هوټل و، خلک به ورته راتلل، دلته یې ډوډۍ موډۍ خوړله. او دا نو بیا لوواله ده. لوواله نو دلته راتېره سوې ده په دې ساحه کې. دلته خلک هم اکثره په دې ساحو کې لمبېږي، کې وینئ. او دورې بیا کللې ده واله بېرته داسې کللې ده، ټول ارغنداو کې تېره سوې ده، د پنجوایو د ناګانو خواته کللې ده. مخامخ لمر دی، نو ځکه سمه صحیح نه معلومیږي. نو له دې ځای څخه به مخته د رادو خواته شوه سو. رود هم د مازدیګر ټیم ښه خوند کوي. او دغه بغل ته بیا بېرته د خلکو شخصي باغونه دي، د انارو د دې شانو. نو دا ځای ډېر ښایسته ویو لري، ډېر ښه خوند کوي. لمر هم ډېر زیات دی، ګرمي ډېره ده اصلا. نو اوس سوکه سوکه لمر په لوېدو دی. نو اوس د رود غاړه و، دا ځایونه ډېر ښایسته خوند کوي، هوا یې خیږي پکښې کې. نو ولاړ به سو د رادو خواته. دا هم باغونه دي، وینې، د اکثره شخصي باغونه دي د خلکو. نو د رادو خواته ځو، راده ته ورشوه کېږو. د راده په غاړه کې به یو ځای کښېنو. یو څه ده د بابا صاحب خواته را لنډ سو. نو دلته را ګرځو. نو د نږدې هم د بابا صاحب زیارت تر باندې ووینم. د باندې ګرمي ډېره زیاته ده، سړی په عذابېږي. هم د بابا صاحب زیارت دی. او دا خو مې نو مخکې هم درته وویل چې دا یو وخت کې دا تعمیر دا د هوټل و. نو اوس فکر نه کوم چې هوټل دی دغه یې فعال وي. او دلته بیا خلک لمبېږي. اوس دا د جمعې ورځ ده، ځکه ډېری خلک راځي دلته لمبېږي. دلته هم بس یاران لمبېږي. نو دې ځای ته به هم اولې وارې ورباندې وبې وینمه. ډېرې داسې اوبه په شور کې دي ډېرې. ډېر ښایسته خوند کوي. دا نو هغه جوش دی، رقمه ځای دی، جوش چې ورته وایي. د اوبو شور ډېر زیات دی. نو خدای دې وکړي چې زما غږ واوري. ته یې وارې دا بغل ته نه درېږه چې څه ګرنګېچ به ځینې راواخو. په څو دی حاجي؟ شپېته افغانۍ. د نن دي؟ د نن دي که د پرون دي؟ یا د نن دي. یو څه ښه پکښې وکړې. څه غواړې؟ کومه پیاله راکړه؟ سره نه غواړې؟ پر سر دې بس هغه ټورې ایښې دي لاندې کښېنې. چې ګورې نه میان ګرنګېږي والله چا ویې خو نه وځاځي. ښه هره ورځ خو نه سو راکړی. یا نه بس عکس اخلي. څو یې راکړې نو؟ شپېته غواړې. یا په څو غواړې؟ په دې صحیح نه دي؟ ولې دی خو اباده شي. په څو اخرې؟ اخرې به دې وځي. ښه هلته لرې؟ دا دوه پیاله وراچوم. کومه پیاله راکړه؟ باره دا نه ستا خوښ وي. کوم راواخلم؟ کوم راواخلم سره مله؟ هغه راکړه صحیح. راکړه 50 سۍ.
او دا موږ چیرې خو دا په رود کې چې ما درځم اوبو ته وراچول ښه بچګۍ ته راکړې پلوسی عکسونه خو چې ښه درانه په واخیسته څنګه د سودا مو کېږي که یا سودا مو کېږي واخه دغه د جمعې په ورځ به مو زه هم سودا ډېره کېږي ته په څه ورکوې بیا د هغې خوا ته راځم د کور چې د کور لپاره دې څه وړمه صحیح ده نو له دې څه مې د خوراک لپاره یو څه ګرنګیچ راواخیستله نو ما دلته راده په غاړه کې به کښېنو بیا به یې وخورو نو دا غریبان هم بس دا یوازې د جمعې ورځې ته ناست دي د جمعې ورځې که څوک راغو بس دا کشران بس یو د هفتې یو خرچه پر برابره کړي بس نو بس ګرمي ده نو په دوبي باندې بس د راده په غاړه کې رش ډېري خلک لمبېږي هم اوبو ته کښېني شاوخوا دی بیا چکه کوي هندوانه یې په اوبو کې ورته ایښې ده بس چکه کوي دې خواته د لامبو ځای دلته لږ خلک لمبېږي په دې ساحه کې ډېر لرې دی په سترګو خو یا هم د کامرې کور ودان چې رانږدې کوي او دا مخامخ نو ډېر مشهوره غر دی د فیلکو په نامه دی اکثره خلک یې پېژني نو د دې خوا هم دا د بابا صاحب معلومیږي ارغنداب نو ماشاءالله داسې تک شین دی کوشش به وکړو چې دغه ساحه باندې کښېنو یو ځای به لاره پیدا کړو ورته رابسو رشوکش زیات دی دلته نو دلته به کښېنو لکه زموږ اراده وه چې پر دې ساحه کښېنو خو دلته رشوکش نسته زما هغه ځای خوښ ما دلته به کښېنو دا هغه هم ښه ساحه ده ستا ولې نسته هغه لاره دغه ځای ته راغلی نو بېرته مو پلان بدل سو کیدای شي دغه ساحې ته ولاړ سو لاره به پیدا کړو هغه ساحې ته به ولاړ سو هلته به کښېنو هغه لاره تللې ده لاس کل نو روان یو هغه راده غاړې ته پسونه خو نو بس د اختر شپې را لنډې دي د قربانۍ اوس د پسو شپې دي دخواته ډېر ښایسته باغونه دي تک شنه عمومي سړک سره تاسو د راده خواته پر دې ساحه باندې هم ډېر رشي اکثره میلهوال دې خواته راځي دلته هم یو کوچنی
ویاله راجلا سوې ده دلته هم خلک ډېری ناست دي جمعې په ورځ داسې نقطه نه وي چې هلته دې اوبه او لږ سایه یو څوک دې نه وي ناست که وختي راغلې خو ځای پیدا کولی شي که لږ وځنډېدې بلا به نو بیا د ناستې په ځای پسې اریانې چې چیرې کښېنه نه مخامخ بلکو غر دی ګرمي ډېره زیاته ده نو بیخي چې یو ګړی له موټره تاسې هسې نه وي چالانه بیخي سړی داسې کوي توپګار کوي سړی نو ګرمي زیاته ده نو اوس مو هلته شواسو لاندې نو هلته مو لاندې ولاړ شو د راته غاړې ته نو ورې به یو ګړی کښېنو ځکه هلته اوبه دي هوا یو څه برابره وي بس نو دا ځای بیا د کمزورو موټرانو نه دی دی دا بند دی دا نو د ارغنداو د هغه غټ پل د تابینو خواته سې اوښتی دی نو دا هغه پل دی چې په دا اوسني دا اوس د ارغنداو په جنګو کې تخریب سوینې دا هغه ساحه دا هغه ساحه یې انفجار سوله یعنې دا ډېر ښه پل و اوس نو خلک د هغه په مقابل کې د دې پله سره دغه کومانو شان چې د دې څخه استفاده کوي دا هغه ساحه تخریب سوله مکمله یو ګړی دا اوبه پکښې واچوه دغسې یې کښېږده کاکه یې همداسې خوند پر اخیستی دی په دا یخو اوبو کې پروت دی کاکیان هم لمبېږي کاکۍ هم داسې خوند ورباندې اخیستی دی دا مو یو ګړی په اوبو کې کښېښوله نو دا د کندهار
د ارغنده او ګرینګیچ. وینې ماشاءالله داسې خوندور ګرینګیچ دي چې تازه. ګورئ چې د دې ګرینګیچو خوند وګورو چې څنګه دي. ډېر خوندور دي والا، خوږه دي. ستی به نو حتمن خولې اوبه ورته کړي او د غونه خوندور هم دي ماشاءالله. لمر هم په لوېدو دی او خلک اوس هم را روان دي، ځکه اوس د ورځې ګرمي اکثره دا وخت خلک لمبېږي، لمبېدو لپاره دا وخت راځي. موټران هم دغه حال دی، بیخي د ناست ځای نه پیدا کېږي. لمر هم په لوېدو سو، بیخي مو داسې ښه ریلیکس او ارامه ځای د ناستې لپاره د راده په غاړه کې پیدا نه کوي. بس مو بېرته اراده ده، ګرمي هم ډېره زیاته ده، نو وبوځو له دې ځایه داسې لږ دغه ساحې ته به ووځو، ازادې ساحې ته. کوه ده زنانه. د راده له غاړې بېرته راپورته کېدو یو، نو ځکه هلته یو خو رش ډېر زیات و، بل زما خپله ګرمي وسوه ډېره، ټولې شګې وې او دا ورځ پر تېره سوې، دا شګې و دا ډبرې ډېرې سختې ګرمې وې، نو داسې په عذاب کړم، نو مال وبوځو له دې ځایه. نو بېرته راوختلو لوړ، نو دلته کوم چیرې یو ځای پیدا کړئ، هلته به کښېنو. هغه ځای څنګه ده کوي؟ لمر هم په لوېدو سو، داسې یو ځای به کښېنو زما په نظر چې دغه دی چې اوس کوتل، دا وخت کوتل ډېر بندېږي، نو داسې ځای باید یو ګړی کښېنو چې د ماښام لمانځه بعده ښه ډېر وخت وسي، کوتل خلاص شي، بیا به پر روان شو. بابا صاحب ته رانږدې سو، د بابا صاحب زیارت خواته، نو اراده مو ده چې یو ځای هلته خو مو ځای نه کوي پیدا چې کښېنو، نو یو بل ځای به داسې ځای پیدا کړو چې د ولې غاړې او څه هوا برابرې. دا مخامخ هم د تلکو غر دی.
نو بس د ولسوالۍ چوک و، دا د اسانو چوک. مخکې خو پر دغه پله راغلي وو، نو دې وارې به پر دغه لار ولاړ شو. دلته به یو ځای مخ ته یو ډېر ښایسته د ویالې غاړه ده، نو هلته به کښېنو، یو ګړی د ماښام لمونځونه به مو وکړو. هغه بعده چې کوتل ښه فارغه شو، والا به بیا حرکت ور وکړو. درځه، دا هم یو ډېر ښایسته ځای دی. فکر کوم دغه به د خان محمد مجاهد زیارت او دا به مسجد او دغه بل به چې اوس ښکارېږي، اوس د کورو مخ پټ کړی دی، هغه به زوم د لعنقیب اخوند زیارت. دغه د ملانقیب اخوند زیارت دی او دغه به زوم د خان محمد مجاهد دی. دا ځکه دا اوس جوړ شوی دی او هغه پخوانی دی. یعنې دغه د ملانقیب اخوند زیارت دی، څنګ ته یې ورسره مسجد دی، نو هغه دا خوا د خان محمد مجاهد دغه دی. نو زموږ اراده وه چې د دې ویلې پر غاړه یو ځای کښېنو. دلته یو څه ارامي مې نسبتا هغو د راده غاړې ته، نو دلته به یو ځای کښېنو، دا ځای ښه خوند کوي. بس نو راغلو، دلته کښېنستو، یو ګړی به د دې ځای سم خوند واخلو، د ماښام لمونځونه به د دې وکړو، بیا به کرار کرار ځو. دا نو ډېر لوکس ځای دی، دلته نسبتا هغو ځایو ته ارامي ده، ځکه د ښار خلک بیا دغه اکثره داسې عمومي ځایو ته راځي، داسې نورو ځایو ته نه راځي چې داسې لږ نیام ځایونه وي. دلته اراده ده چې کښېنو، د ماښام لمونځونه به وکړو، بیا به له خیره سره د ښار په خوا باندې حرکت وکړو. دلته هوا هم ډېره ښایسته ده او رشوکش هم دونه زیات نشته، نو ډېر ښه خوند کوي. ډېر ښه ویو لري دا ځای، د ولې دا شاوخوا غاړه هم شنه ده، هوا هم ډېره خوندوره ده. دا و د نن ورځې ولاګ، البته د دې جمعې ولاګ خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو وي. شین ارغنداو باندې مو خوند اخیستی، زموږ خو واقعیت چې ډېر ساعت تېر شو، یو خو ګرمي وه، اوبه هم ښه خوند کوئ، شینګیا هم ښه خوند کوئ، نو ښه خوند یې وکړئ. نو تر یو بل ولاګه پورې چې بیا ستاسو سره وینم، نو ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان، ښه وخت.